بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زدکړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ او روغ اوسیږئ. ژوند او چارې به مو په خیر وي. قدرمنو زده کوونکو، نن تاسو ته په 55 درس کښې چې د کلام اجزاوې دي د هغه څخه مو تاسو ته پر prepositions and types اضافي توري او ډولونه باندې بحث راپیل کړی وو. نن یې پر اخرني ډولونو او قسمونو باندې غږېږو. نن په دې درس کې تاسو ته په 55 درس کې پر څلورم ډول باندې غږېږو چې هغه participle prepositions وصفي یا وجهي اضافي توري دي. دا کوم توري دي اوس یې لاندې ووایو. Participle are actually verbs that end with en or ing. They are considering, during, given, including, etc. دا چې دی په عموم کې دوی خپل فعلونه دي. دوی خپل په فعلونو کې حسابل کیږي او په عمومي توګه دوی پر ing یا په en په پای باندې هغه prefixes وي، هغه باندې پای ته رسېدلي دي. اوس راځو دلته لاندې دوی مثالونو ته. I'm getting sick during summer season. زه د دوبي په موسم کې مریضېږم. during خپله په منځ کې ته وایي او دا participle preposition وصفي او وجهي اضافي توري دي. I would like to speak regarding healthy food. I would like to speak regarding healthy food. زه غواړم چې د روغتیایي یا روغتیا ورکوونکو خوړو په اړه باندې خبرې وکړم. او همدارنګه my project work is still pending. My project work is still pending. زما د پروژې کار تر اوسه پورې په جریان کې دی، یعنې روان دی. او بل دغه ترڅنګ I think I can pass the exam easily considering my hard work. I think زه فکر کوم I can pass زه کولی شم چې پاس یې کړم یا تیر کړم مخکې یوسم د اګزام ازموینه easily په اسانۍ سره considering my hard work زما د سخت کار کولو له امله یا زما د سخت کار کولو په وجه باندې. ټوله دغه وصفي یا وجهي اضافي توري participle prepositions چې دي دوی خپله چې دي د په کلي توګه په ځان کې فعلونه دي، په فعلونو کې حسابل کیږي، خو د هغه فعلونه دي چې د دوی prepositions یا په حرف اضافه کې هم دوی شمارل کیږي، په en او په ing باندې پای ته رسیږي. چې همدغه ډولونه او لاندې کې په جملو کې په مثالونو کې دوی کارول شوي دي او تاسو کولی شئ چې دې څخه ښه اخذ وکړئ. دغه ترڅنګ پر اخرین درس باندې چې په 55 درس کې تاسو ته وړاندې کیږي هغه د phrase preposition یا د عبارت اضافي توري دي. A combination of the preposition plus a modifier optional. The object used to modify the nouns, verbs or sentences and also complete clauses. They are without doubt on fire for ages. Under repair in theory etc. او داسې نور دي. د عبارت اضافي توري یا phrase preposition دا کوم توري دي؟ A combination of the preposition د حرفي اضافي تورو یو ترکیب دی plus modifier optional یو تغییر یا بدلون ورکوونکی چې هغه اختیاري دی. The object چې هغه شی هم پکښې کې مشخص دی. Used to modify دا استعمالیږي چې تغییر ورکړي یا بدلون ورکړي nouns و نومونو ته یا اسمونو ته، verbs فعلونو ته or sentences او یا هم جملو ته and also complete clauses او همدارنګه فقرو ته بشپړتیا ورکړي او هغوی بشپړ کړي. They are the without doubt بېله شکه on fire اور کښې for ages د زیاتې مودې راهیسې ډېر وخت راهیسې under repair تر کار چې لاندې وي، تر ترمیم چې لاندې وي او in theory معنا په نظریه یا په مفکورې باندې. داسې نور دي. اوس دوی چې دي مخکې یا وړاندې استعمالیږي د noun څخه یا verb څخه او لکه مثلا in theory ان چې سو د preposition دی، theory خپله یو نظریه ده، noun دی. او مثلا for ages age خپله عمر ته وایي، د دې څخه مخکې for یا preposition استعمال سو. اوس سره کوم مثالونه وایي. The car was now on fire. The car was now on fire. موټر اوس اور اخیستی و. موټر اوس اور اخیستی و. on fire چې سو فایر خپله اور اخیستلو ته وایي چې دا د verb څخه مخکې preposition ځای پر ځای سوی دی، یعنې د verb یا noun څخه مخکې چې هغه ته modify یا تغییر ورته ورکړي یا یو بل هغه optional تغییر خاصیت او اختیاري حالت یې موږ په خپل لاس کې وي، کولی شو چې هلته noun یا verb ځای پر ځای کړو، همغسې استعمال کړو. په دویم مثال کې I have not seen you for ages. I have not seen you for ages. ما ته د ډېرې مودې راهیسې نه یې لیدلی. اوس for چې سو دا preposition سو age خپله noun سو.
او بل is the bridge still under repair is the bridge still under repair آیا برج تر اوسه پورې تر ترمیم یا تر کار لاندې دی. اوس under چې څو د خپل prepositions repair یا بیا رغول بیا ترمیمول د خپل یو verb دی. اوس بل مثال اخرنی مثال کې he took the purse from her by force د لدې څخه په زور باندې بټوه واخیستل. باید سو prepositions force خپل په زوره دا خپل noun دی د جملې او دغه کې phrase preposition د عبارت اضافي توري چوله دغه د prepositions یا د اضافي تورو د مکمل درس اخرنی درس دی چې تاسو ته وړاندې سو. ان شاء الله زموږ تیر درسونه سره تعقیب کړئ او راتلونکي درسونه هم د کلام د اجزاو څخه چې پاتې دي پر هغه باندې تاسو ته غږیږو او هغه درسونه به ان شاء الله پر راتلونکو ورځو کې پای ته ورسیږي چې بیا به د دې څخه وروسته پر نورو ساختمانونو باندې تاسو ته کار راپیل کړم. ما یوازې مه پرېږدئ، همیشه راسره واوسیږئ، درسونه مې تعقیب کړئ. که چیرې کومه ستونزه او مشکل کولی شئ چې یوټیوب چینل کې کامنټ پلیس کې ځای پر ځای ولیکئ او همدارنګه کولی شئ چې فیسبوک کامنټ پلیس کې هم خپله ستونزه راسره شریک کړئ. ډېره مننه، ژوندي اوسئ. د الله په امان.